تحقیق کوي بغیر تحقیق نه مرګ نه مکوي ان الله بشکل تعالی کان ده بما فاغا تعملون چې تاسو کوي یعنی هغه عملونه چې تاسو کوي خبيرا خبر ده لا يستوي القاعدون ندي برابر القاعدون ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو غیر اولی ضرر چې هغه نبی صاحبان د معذرت یعنی عذر ورته نبی عذر نشتا او هغه بیا جهاد نه کوي ناس ته کور کې او جهاد فرض شوی دی والمجاهد دا برابر ندی الله فرمایي والمجاهدون او مجاهدین فی سبیل الله دا الله بلا رکی باموالهم چې جهاد کوي خپل مالونو سره وانفسهم خپل ځانونو سره فضل الله فضیلت ورکړه دی الله تعالی المجاهدین مجاهدین ته باموالهم خپل مالونو سره وانفسهم خپل ځانونو سره علی القاعدین پناست خلق باندې درجهتن دیوی درجه الله تعالی د مجاهد او چې تکړه دا په مقابله د هغه سړي کې چې جهاد نه کوي وکلن او دا ټول سره وعد الله وعده کړی دا الله تعالی الحسنى د نیکی کولو ادا د ناس ته تر مله د نیکی وعده کړی دا په حالت کې چې jihad فرض عین نه او د باندې فرض کفایه وي وفضل الله او فضیلت ورکړی دی الله تعالی المجاهدین مجاهدین ته علی القاعدین پناس تو خلق باندې اجر اند بدله عظیم لوی بدله والا ور کوي درجات درجی دی منه د الله تعالی طرفنا ومغفرة او بخندا ورحمتا او مهربانی دا وکان الله تعالی تعالی غفورا بخون کې رحیما مهربان ان الذين بشکا کسان توفاهم چې هغه ملکی الملائکه فرشتي ظالمی چې ظلم کوون کی وی انفسهم قلو ځانونو سره انداسي حال کی روح واخلی چې هغه ظلم کوون کی وی او دلته اشاره ده مکی کی چې کم خلق مکی کې پاتې شوی دي او د مکی نظام د پاره فائدمن دي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ملګرتیا نه کوي او اسلامی حکومت ته نه ځيږي نبي ابوي قال او وای دیتا د فرشتي چې کله روح اخلي فيما كنتم سهال کې وای تاسو ولې دا کار کو ولې استاد وجود د کفر د پاره فائدمن ګرځیدل قالو دی او ای كنا چې ومنګه مستضعفینا چې کمزوري وو ضعیفان وو او بیا فل ارض بزمکه کې قالو ندیب او ای الله دا فرشتي ورته جواب کی وای دا چې کوم فرشتي چې روح اخلي الم تكن آینا وارض الله ازمکد الله واسعه لویا فتهاجروا هجرت به کړه وې فيها باغ ازمکه کې فاولائک وسمدغه خلق دی مأواهم چې زید دوی جهنم ده وساءت مصيرا او ډیره بده ټکانه ده واپس دتلو الا المستضعفين مگر هغه کمزوري خلق من الرجال د سړونا والنساء د زنانونا والولدان او چې ماشومان دي ماشومانونه لا يستطيعون طاقت نلري حيله سحيلا بهانا ولا يهتدون او نلار مومي سبيلا لارا یعنی پیسې ور سره نشتا وسیله نشتا وسن لري پویګینا ناغه د پر ګنا نشتا فاولائک بسمدغه خلق دی عصى الله نجدې د چې الله تعالی ان امید ده چې الله به ان يعفو ما بکی عنهم د دوینا لری بکی دوینا بوج د ګنا د دوی وکان الله او د الله تعالی عفوا معفو کون کې غفورا بخون کې مهربان الله دې موږ تاسو ته معفو کی ومن يهاجر توك هجرت کی فی سبیل الله د الله بلا رکی یجدن ابمومی فی الارض بزمکه کی مراغمن د دې آیت مونږ ته چې کم تصدیق شوه دی او مونږ ټول مسلمانانو خاص کر زمونږ د پاکستان او د افغانستان مسلمانانو ته چې د افغانستان نه هجرت وکړو د روس په وخت کې نو دلته داسې مهاجر تاسو ماته خودلې نشي چې دلته حالت خوشوي دي الله دغه حالت خو بهترین کو الله تعالی دغه حالت دغه مال دغه اولاد دغه کورونا دغه بنگلې دغه گاډي دغه کاروبار زمونږ پاکستان کې چې کوم مارکیټونه دي هغه کې بهترین کاروبار د افغاني دي دوبۍ کې چې کوم مارکیټونه دي بهترین کار د افغاني دي چې هجرت کړي او ځکه چې د الله رضا لپاره هجرت کړي الله رضا لپاره هجرت کړي او د اوسنۍ چې کوم کیفیت ته نو تاسو ما څنګه معلومات مې کړي ډېر زیات مې نه دي کړي اړه زیات وضاحت سره خبره لاله شم کولای خو چې چا دا هجرت کړي نه دی یا هغه د لپاره ذریعہ جوړه شوی د امریکای د لپاره د مفاداتو هغه وګی شوی دي
هغه پریشان شوی دي هغه په کور کې نقصان شوی دی هغه سره هغه پیسې ډېری شوی نه دي کله تاسو وګورئ ما چې څومره معلومات دي هغه نه خبره ما نورم تاسو وګورئ او دا د دې لپاره نه چې دا هغه بدی بیانوم دا د الله تعالی د آیتونو باندې څوک چې هجرت وکړي د الله رضا لپاره خپل کور کله قوم وطن پری دی الله رضا لپاره الله وای خوارو مینا غریبو مینا مسکینو مینا چاته نه محتاجو چاته محتاجو مینا دا الله وعده کړی دا غي سره بیا الله فرمایي فاولائک بس اندغه کسان مراغمن کثیرا زید اوسدو ډیر وسعتن او فراخی د رزق ومن یخرج سوق چې وزي من بیت د خپل کور نه مهاجرن چې هغه هجرت کوونکی وي الى الله الا تعالی ورسوله او دغه پیغمبر ته ثم بیا یدرکه الموت اگر اگیر کی مرگ یعنی مرشی بیا پلا رکی فقط بتحقیق سرا وقع ثابت شو اجره بدل داغ علی الله بلا باندې الله باغ ته اجر ور کوي لکه چې اراده کړو لاره کې مړ شو نو الله باغ ته بدل ور کوي وکان الله تعالی غفورا بخون کې رحیما مهربان الله باغ ته معافی مو کې د ګناهونو او هغه الله معفوم کی د دې یو واضح مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واقعه ده چې د بنی اسرائیل یو سړی وو نه نبی مرګونه کړیو او بیا ویل چې معافی غواړم نو چا ورته یو عالم خودو چې هغه عالم طرف ته لاړو هغه ورته ویل چې معافی نشته نو هغه مړ کو چې ودر اصل خوشي او بیا دې پریشان او چا ورته ویل چې فلانی دی یو بل عالم دی هغه نه پښتنه وکړه نو چې دې کله روان شو پلار کې مړ شو بیا فرشتي راغلي هغه په جګړه شوي نو بیا فیصله دا وکړه چې چا مزل ډیر کړی وي هغه به د روح قبضه کوي د رحمت فرشتي او د عذاب فرشتي چنانچہ الله تعالی د رحمت د فرشتو دغه فاصله ورته وګد کړه بسم الله الرحمن اراده کړې و د معافي کولو او د ګناه نه تختیدو والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها